اسی ویډیوګانې جوړول غواړئ؟ ډرایوره چیرته ځې؟ بازار ته. زما لپاره څه راوړه؟ پیسې راکړه. پیسې نه لرم. نو خپله راشه، زه ټکسي نه یم. بچو نن به یو سوال وکړم. استاذه اسانه یې کوه. اسانه دی خو جواب یې ما ته هم نه راځي. آیسکریم څو ده؟ 100 روپۍ. لویه راکړه. پیسې شته؟ نه قرض یې کړه. والدان یاد یې واده دی سو. بچیا هګۍ شته؟ هو شته. چرګ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته سټپ بای سټپ ټول پروسس ښایم چې موږ دغه شانتي ویډیوګانې سره کم بالکل په اسانۍ سره جوړولی شو. تاسو دغه شانتي ویډیوګانې په خپل موبایل کې او په کمپیوټر کې په دواړو کې په سیم طریقې سره جوړولی شئ. نو راځو او زه تاسو ته دغه طریقه سټپ بای سټپ په مکمل ډول باندې ښایم. السلام علیکم. نن به تاسو ته د دغه شانتي ویډیوګانو د جوړولو طریقه سټپ بای سټپ ښایم. نو راځو او دغه ویډیو شروع کوو. لومړی به تاسو راشئ کروم ته. په کروم کې به تاسو سرچ کوئ چیټ جی پی ټي رایټ. او زه تاسو ته یو لیکل در کومه، تاسو به دا چیټ جی پی ټي ته ورکئ. نو چیټ جی پی ټي به تاسو ته هر څه درکړي. تاسو به لومړی دلته راشئ او دا هر څه به کاپي واخلئ. زه به تاسو ته دا ټول لیکل د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ضرور درکم. تاسو به کنټرول A ونیسئ، کنټرول C به کوئ او دا هر څه به موږ سره شي کاپي شي. کله چې کاپي شو دلته به کلیک کوئ په چیټ جی پی ټي باندې او دلته به دا کنټرول V کوئ، پیسټ پې کوئ او دا به چیټ جی پی ټي ته ورکئ رایټ. او اوس په لغوندې کې ویټ وکئ. اوس په چیټ جی پی ټي ته ووایئ کله چې دا تاسو چیټ جی پی ټي ته ورکړه نو بیا به تاسو چیټ جی پی ټي ته داسې ولیکئ چې ما ته د دې کیسې د مین کرکټرونو د هر یو تصویري پرامپټ راکړه سره د نومه او دا به اوکې کوي. نو چیټ جی پی ټي به تعالی د هر یو بیل پرامپټ درکړي رایټ. نو تاسو به اوس لغوندې کې ویټ وکئ. ښه جي تاسو کتلی شئ چې ما ته چیټ جی پی ټي د هر یو کرکټر بیل پرامپټ راکړو رایټ. نو زه به څنګه چلو کوم، دا به دې داسې کاپي کوم دا پرامپټ او زه به راشم فلو ته. تاسو به فلو څنګه سرچ کوئ؟ تاسو په ګوګل کې ولیکئ فلو او په دې باندې به کلیک کوئ. نو تاسو ته به فلو راشي. خو ما الریډي فلو راوستې ده، زه به دلته راشم. کله چې فلو ته راغلی نو تاسو به راشئ کرکټر ته، په کرکټر باندې به کلیک کوئ او دلته به هغه پرامپټ ورکئ رایټ. چې کله د پرامپټ ورکړو دا به اوکې کوئ. نو تاسو کتلی شئ چې ما ته د احمد شوق پرامپټ جوړ کړو. زه به دې ته نوم هم ورکړم، زه به دې باندې کلیک کوم، دې ته به ورکړم احمد رایټ. او دلته ورته وایس سلیکټ کوم چې د اول نه والا تر اخره پورې باید دغه وایس اوسي رایټ. او زه بیا په ډن باندې کلیک کوم. ډن باندې مې کلیک کړه، دا دلته راغی. زه به اوس راشم بیا به راشم چیټ جی پی ټي ته او په چیټ جی پی ټي کې به زه فرض مثال بیا د بل پرامپټ داسې راواخلم، کنټرول C به کوم، بیا به راشم او بیا چې راغلم بیا په کرکټر باندې کلیک کوم. کرکټر باندې چې ما کله کلیک کړ زه به بیا دلته کلیک کوم او دا به کنټرول C کوم، V به کوم او ما ته اوس دا بل تصویر هم جنریټ کړي. تاسو کتلی شئ چې ما ته بل تصویر هم جوړ کو. زه اوس راځم په دې باندې نوم ږدم چې د دې نوم څه و. د دې نوم کاکا رحیم. زه راځم او دا موږ سره څه شی دی، دا اول ورته وایس ټاکم، فرض مثال دا ورته ما وایس وټاکو او دې ته زه لیکم چې فرض مثال په دې باندې کلیک کوم، دې ته لیکم چې کاکا رحیم، ته لیکم چې رحیم رایټ شو. دا به کاپي کې بیا بل ته ډن ووایئ رایټ. او بیا به راشئ بل کرکټر به څنګه سلیکټ کوئ. تاسو بیا راشئ کرکټر باندې به کلیک کوئ، دلته په نیو باندې کلیک کوئ او بیا بل ته کلیک کوئ او را به شئ بل به اوس انتخاب کوئ چې بل موږ سره کوم یو دی رایټ. بیا موږ سره دریم دا دی، دا به سلیکټ کوئ، کنټرول C به کوئ، بیا به دلته راشئ په دې باندې به کلیک کوئ او بیا به ډن کوئ رایټ. اوس به موږ ته دا هم جنریټ کړي. تاسو کتلی شئ چې ما ته بل تصویر هم جوړ کو. زه به راشم، دا موږ سره څوک دی؟ دا موږ سره کریم کاکا دی رایټ. او د دې وایس به سلیکټ کوم، فرض مثال داسې او ډن به کوم رایټ. او دا به هم ډن وهم. زه به اوس راشم چې موږ سره اخرنی پاتې دی. زه به دلته په نیو کرکټر باندې بیا کلیک کوم او زه بیا راشم چیټ جی پی ټي ته او زرغونه پاتې ده، هم داسې کنټرول C ونیسم، بیا به دلته راشم او دلته به دا زه هم پیسټ کوم او اوکې به کوم رایټ. نو ماله اوس دا هم جنریټ کړي. تاسو به لغوندې کې ویټ وکړئ رایټ. تاسو کتلی شئ چې ما ته دغه تصویر هم جوړ کړ. اوس راځم او دې ته نوم بدلوم، دې ته نوم دم چې فرض مثال زرغونه رایټ. او دې ته هم وایس ټاکم، لکه فرض مثال ما دې ته داسې وایس وټاکلو اوکې. او دا به زه هم ډن کوم رایټ. چې کله مې ډن کو تاسو به سمپل راشئ چیټ جی پی ټي ته به راشئ او دلته به ووایئ چې ما ته اوس د دې هر یو ویډیویي پرامپټ راکئ.
تاسو به اوس چټ جی پی ټي ته داسې ورکوئ چې ماته د دې کیسې ویډیویي پرامپټ راکوئ 8 ثانیې صحنه په صحنه باندې او دا به ور اوکې کوي نو ماته به اوس چټ جی پی ټي ثانیې په ثانیې باندې پرامپټ راکړي رایټ تاسو کتلی شئ ګوره چې ماته یې پرامپټ راکړی دی ثانیې په ثانیې دا به داسې کاپي واخلم کنټرول سی به کوم او را به شم دلته ښه جي چې کله فلو ته راغلی نو بیا به د پلس نشان باندې کلیک کوئ او دا ټول شی کوي A to prompt کوي دا A to prompt کوي بیا دلته کلیک کا کریم کاکا A to prompt کا بیا دلته راشه فرض مثال دا فروټ والا هم A to prompt کا او بیا راشه احمد هم A to prompt کا رائټ او دلته چټ جی پی ټي کې چې موږ کومه ویډیوي صحنه راغستې دا به کنټرول سی ووهئ او بیا به راشه دلته او دا به کنټرول وی کوي رائټ زه به دا کنټرول سی کوم داسې رائټ کنټرول سی او بیا به دلته راشم دا به کنټرول وی کوم رائټ او زه به دا اوکې کوم نو ماته به اوس ویډیو جنریټ کړي بیا به تاسو سره ویډیو شریکه کوم چې د موږ سره کوم ویډیو جوړه کړې ده ښه جي تاسو کتلی شئ فلو ماته ویډیو جوړه کړه زه راځم دغه ویډیو به زه ډاونلوډ کوم او زه به له تاسو سره بیا شریکه کوم رایټ تاسو به اوس لږ غوندې کې ویټ وکئ ښه جي ویډیو ډاونلوډ شوه او زه راځم تاسو سره دغه ویډیو شریکوم چې دا سره کوم ویډیو وه رایټ تاسو په دې باندې کلیک کړئ او تاسو دغه ویډیو وګورئ Kaka Rahim, look at that giant watermelon! That is a big one, Ahmed. ګوره تاسو کتلی شئ چې دا په انګلیش باندې ده نو تاسو یې پښتو باندې هم راوستی شئ زه اوس راځم چټ جي پي ټي ته داسې لیکم تاسو کتلی شئ ما چټ جي پي ټي ته داسې ولیکل چې ما ته دا په پښتو باندې راکړه چې دوی باید په پښتو باندې خبرې وکړي نو ما ته چټ جي پي ټي دا راکړه تاسو کتلی شئ دا به کاپي واخلئ کنټرول سی او بیا به راشئ دلته او کله چې دلته راغلی څنګه چل به وکړئ بیا به دا ټول سلیکټ کړئ داسې ها هندواڼو والا به سلیکټ کړئ موږ سره په اول پرام کې هندواڼو والا دی او یوازې موږ سره احمد دی رایټ او زه به څنګه چل وکړم دا زه 10 ثانیې ته هم راولی شم ون ویډیو کنټرول وی ونیسم او زه به دا پرام ټو سپیس کړم او ماته به ویډیو جوړه کړي تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ بیا زه له تاسو سره دغه ویډیو شریکوم چې موږ ته دغه ویډیو سره کوم جنریټ شوې ده ښه جي تاسو کتلی شئ چې ماته بله ویډیو هم جوړه کړه زه راځم دې باندې داسې کلیک کوم او دا څنګه چل کوم ډاونلوډ کوم او زه بیا له تاسو سره شریک کوم رایټ نو تاسو به دلته راشئ او زه به تاسو سره دغه ویډیو هم شریکه کوم چې دغه ویډیو یې موږ ته سره کوم جوړه کړې ده دا ډېر غټ هندوانه ده آیا دا ټول زما لپاره دي هو زما خوږه دا ټول ستاسو لپاره دي تاسو کتلی شئ چې ماته څومره ښایسته ویډیو جوړه کړه نو تاسو هم داسې ویډیوګانې جوړولی شئ که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو تاسو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ والسلام